السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم ناظرین د فقیر کلی دا حال دی دا چې کوم تاسو ګوري خدا تاسو زه د دې خبرې ګواه یم چې دا د یو ورځ د یو کال د دوه کالو د پنځو کالو نه ده د دې نه 3 کیلومتر چې دی پېښور ښار دی 2 کیلومتر 3 کیلومتر خو دې سره په هر خبره کې رویه داسې اپناویږي ته که 300-200 کیلومتر لري دی د پېښور ښار نه دا بازار دی او دلته به تاسو دا ګوري د اوبه دا صرف دې طرف ته نه دی زه تاسو ته دا د ګند والا غرم خیمه چې دا دلته غر جوړ دی د ګند او دومره مطمئن محکمې دي دلته دومره ماشاءالله مطمئن محکمې دي چې په دغه ډیرانونو باندې دا خلک چې دی دا د افیسز چې څومره افیسرز دي هغه پې تیریږي د هغې بچي پې تیریږي دلته اهم کالجونه دي هغې په باوجود دلته د ډیرانونو داسې ګندونه پراته دي دلته د سړکونو داسې حالات دي چې په سړکونو باندې تیریدل ناممکن ده دلته د رش داسې صورتحال دی چې د دې بازار خلک بیا راپاسي او هغه دا روډ صفا کوي خو د دې دپاره د ټریفک څه بندوبست نشته اهم روډ دی 400 روډ ته ځي دا زما شاته دا ورسک روډ طرف ته دا سړک تللی دی میچنې پورې تر خاره پورې جمروده پورې پلوسۍ ته تاکال ته اهم روډونه دي اهم علاقه ده خو دا خلک چې کوم دي دا د حکومت په نظر کې اهم نه دي دې سره کیدای شي چې هغه شناختي کارډونه نه چې کم دلته کې په صدر کې پېښور کې پراته دي یا کم چې دی داسې علاقو کې پراته دي چې په هغې باندې د امینې او د ام پی ای ډېر خاص او خوږ نظري هغه نظر چې دی هغه د فقیر کلي په خلکو باندې نشته دی کیدای شي هغه شناختي کارډونه دي سره نه چې کم چې دی هغه خلکو سره دي بهرحال زه د ټولو ادارو ته او خاص کر امینې ام پی ای صاحب ته هم همدا ریکویسټ کوم چې دلته نه تاسو ووټ اخلئ د دې خلک چې دی دا هم انسانان دي او د دې لپاره چې دی کم از کم دومره لغونته د خپل احساس په دغه کې دایره کې چې دی د دې خلکو دا مسله حل شي اجازه غواړو ډیره مننه شکریہ